Please be seated. مهرباني وکړئ کښېنئ. Please be seated. مهرباني وکړه کښېنه. How much څومره. How much څومره. How many څو دانې. How many څو دانې. How much money do you have. یعنی موږ چاته وایو چې تا سره څومره پیسې دي نو موږ به څنګه وایو How much money do you have. تا سره څومره پیسې دي. How much money do you have. تا سره څومره پیسې دي. How many apples do you have. How many apples do you have. تا سره څو دانې سیوان دي. Have fun. مزې کوه. یعنی موږ وایو چې مزې کوه یو چاته په وخت ورکړو نو موږ به څه وایو Have fun. مزې کوه. Right now. همدا اوس. Right now. همدا اوس. یعنی موږ وایو چې I want this right now. زه دا غواړم همدا اوس. I want this right now. زه دا غواړم همدا اوس. I want my money right now. I want my money right now. زه غواړم خپلې پیسې همدا اوس. I want to go there right now. زه غواړم چې هلته لاړ شم همدا اوس. I want to go there right now. زه غواړم چې هلته لاړ شم همدا اوس. Keep in touch. ما سره رابطه کې اوسه. Keep in touch. ما سره رابطه کې اوسه. Do me a favor. زما یو کار وکړه. یعنی موږ چاته وایو چې زما دپاره یو کار وکړه یعنی زما یو کار وکړه. Do me a favor. زما یو کار وکړه. Would you do me a favor. آیا ته به زما یو کار وکړې. یعنی موږ بیا چاته وایو چې آیا ته به زما یو کار وکړې. Would you do me a favor. آیا ته به زما یو کار وکړې. Did you do my favor. Did you do my favor. آیا تا زما کار وکړو. یعنی موږ چاته یو کار حواله کړی او بیا هغه نه تپوس کوو چې آیا تا زما یو کار وکړو. تا زما کار وکړو نو موږ به بیا انګلیش کې څنګه دا وایو Did you do my favor. آیا تا زما کار وکړو. It is too late. ډېره ناوخته ده. It is too late. ډېره ناوخته ده. I am just coming. I am just coming. زه در روان یم. یعنی I am just coming. زه دا دی در ورسېدم. چې کله موږ نه یو څوک تپوس وکړي موږ یو چېرته ځو او موږ هلته ورنږدې یو بیا موږ ته څوک وایي چې چېرته یې چېرته را روان یې نو موږ به بیا دا جمله وایو په انګلیش کې چې I am coming. زه دا دی در ورسېدم یا در رسم. Anything else. نور څه. Anything else. نور څه. اوس دا جمله موږ هلته استعمالوو چې کله موږ ته یو کس وایي چې دا راوړه دا وکړه هلته لاړ شه داسې وکړه نو بیا چې موږ ورته وایو چې نور څه نو بیا به موږ وایو anything else. Look at me. Look at me. ما ته وګوره. Look at him. هغه ته وګوره. Look at him. هغه ته وګوره. Look at that. هغه وګوره. Look at that. هغه وګوره. I am getting late. ما باندې ناوخته کیږي. I am getting late. ما باندې ناوخته کیږي. Sounds good. ډېره ښه خبره ده. Sounds good. ډېره ښه خبره ده. یعنی اوس دا جمله موږ هلته استعمالوو چې کله موږ ته یو کس مشوره راکوي یا نور څه نصیحت راته کوي آیډیاز راکوي نو بیا چې کله موږ هغه ته وایو چې ډېره ښه خبره ده بیا به موږ وایو sounds good. یعنی ډېره ښه خبره ده. Speak aloud. په تیزه ووایه. یعنی اوچته سره یې ووایه چې کله موږ یو کس ورو ورو خبرې کوي یا ورو ورو سبق وایي موږ هغه ته وایو چې اوچته سره یې ووایه تیز یې ووایه نو بیا به دا جمله استعمالوو speak aloud. په تیزه یې ووایه. Why you don't eat something. ته ولې څه نه خورې. Why you don't eat something. ته ولې څه نه خورې. Don't utter a single word. یو خبره هم ونه کړې. یعنی چې کله موږ سره څو خبرې کوي موږ بیا هغه ته وایو چې یو خبره هم ونه کړي بس نو بیا به موږ دا جمله استعمالوو don't utter a single word. یو خبره هم ونه کړي. How many times have I told you. څو ځلته درته ما وویل. How many times have I told you. څو ځلته درته ما وویل.
don't do this دا مه کوه. don't do this دا مه کوه. cut to the chase د کار خبره وکړه. cut to the chase د کار خبره وکړه. یعنی دا جمله اوس مونږ هلته استعمالو چې کله مونږ سره څوک لګیا وي او ډېرې خبرې کوي هسې، نو بیا چې کله مونږ هغه ته وایو چې د کار خبره وکړه یعنی د مطلب خبره وکړه، نو بیا به مونږ هغه ته وایو cut to the chase. امید لرم په دې جملو به پوه شوي او دا رقم د نورو جملو لپاره نور وړزو لپاره مونږ ته نوي ویډیو ته په انتظار اوسئ. که چېرته په چینل باندې نوي نو دا چینل درسره سبسکرایب کړئ او نوي ویډیو په انتظار اوسئ.